د دې وظیفې سره به دې الله جل شانه هر قسم د زړه ارمان پوره کړي، هر قسم حاجتونه به دې الله جل شانه پوره کړي او الله جل شانه به دې د ګناه نه هم زړه تور کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د یا مقصدو یو داسې وظیفه ښیم که دا وظیفه کله موږ او تاسو شروع وکړو، د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله زموږ تمام حاجتونه پوره کړي او څومره چې زموږ د زړه ارمانونه وي هغه تمام د زړه ارمانونه به الله جل شانه زر تر زره پوره کړي. زموږ به ډېر زیات حاجتونه خو لا تر اوسه پورې زموږ یو حاجت خو هم نه دی پوره شوی. ډېر زیات اعمال هم وکړل، ډېر زیات وظایف هم وکړل، ډېر زیات دعاګانې هم وکړې، زموږ حاجت لا نه دی پوره شوی. که د نن نه تاسو د یا مقصدو وظیفه شروع وکړئ نو انشاءالله صرف 900 کرته کول دی دومره نه ده، او بیا د الله جل شانه رحم ته به وګورئ چې الله جل شانه څنګه تاسو سره خپل غیبي امداد کوي او ستاسو حاجتونه به رب العالمین د داسې ځای نه پوره کوي چې خپله ورته حیران پاتې شئ. ستاسو په وهم فهم ګمان کې هم نه راځي چې زما د حاجتونه الله جل شانه څنګه پوره کړل او د کوم ځای نه پوره شول. دې کې رب العالمین یو ډېر لوی پاور ایښودی دی. یقینا د الله جل شانه چې څومره نومونه دي په هر یو نوم کې الله جل شانه یو ډېر لوی طاقت ایښودی دی. پاک دی هغه ذات چې د خپلو نومونو سره د بندګانو او د مخلوقات د ټولو مخلوقاتو د ضرورتونه تړلي دي. په هغه ضرورتونو کې او په هغه اسماو کې یو نوم د الله جل شانه د یا مقصدو وظیفه کول دي. کوم انسان چې دا وظیفه وکړي نو تمام حاجتونه به پوره شي، تمام د زړه ارمانونه به پوره شي او د ګناه نه به هم د دې انسان نفرت پیدا شي. زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو د قرض نه د خلاصۍ دپاره هم کولی شئ. که یو انسان قرضونه کړي وي او د هغې د لاسه ډېر سخت پریشانه وي، کله کله د انسان لاس تنګ شي، دا قرضونه وکړي الله دې سخت حالات په چا نه راولي، خو چې کله په چا باندې سخت حالات راشي نو د انسان قرضونه وکړي او په دې ارادې سره وکړي چې انشاءالله وخت به راشي او الله جل شانه به دغه چې دې تمام قرضونه زما ختم کړي. لیکن یو ورځ د بلې نه بدتري، بله ورځ د بلې نه بدتري، بله د بلې نه بدتري، کومه ورځ راځي هغه د بلې نه خرابي. اوس که دا وظیفه یو انسان شروع وکړي نو الله جل شانه به تمام قرضونه هم ادا کړي. دې نه علاوه که د چا د رزق پریشانی، یعنی د چا چې روزي انتهایي لنډه تنګوي او دا وظیفه شروع وکړي نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره روزي هم ډېره زیاته پراخه کړي او دونه به ورته رب العالمین پراخه کړي چې خلکو ته په ورکولو باندې په خپله مجبوره شي. د چا کاروبار نه وي، روزګار یې نه وي، که د هغې دپاره د یا مقصدو دا وظیفه راونیسي نو الله جل شانه به هغوی ته په یو مناسب ځای کې ښکلی مزیدار روزګار او کاروبار ورته ورکړي. دې نه علاوه که یو انسان دی هغه تعلیم کړی دی او په زړه باندې دا ارمان دی چې ما ته دی ملازمت میلو شي یا د زه سرکاري نوکر شم، نو دا وظیفه یې شروع وکړي انشاءالله چې نوکري او ملازمت به هغه ته میلو شي. یو انسان دی د هغوی رشتې نه کېږي، د چا د بچو رشتې کله کله بندې شي. د رشتو بندش کله داسې وشي چې جنې او د هلک کتو له خلک راشي، لیکن چې کله راشي نو هغه هلک یا هغه جنې خوښ نشي او یا بلکل اړه رشتې راځي نو دا د بندش یو شکل او صورت دی. نن که دا وظیفه تاسو شروع وکړئ نو دغه رکاوټونو او دغه مشکلاتونه به هم الله خلاص کړي. په ښکلي نیک سیرت او په ښکلي خاندان او په نیک ځای کې به الله جل شانه تاسو ته رشته درکړي. زه به تاسو ته تر کومې پورې کوم وضاحت چې د دې حاجت دپاره یې کولی شي، دې حاجت دپاره، دې حاجت دپاره، یعنې ستا په زړه باندې چې څومره ارمانونه وي، څومره حاجتونه وي، د هغه تمامو ارمانونو دپاره دا وظیفه تاسو وکړئ. بیا په الله جل شانه باندې باور وکړئ، بیا وګورئ چې الله جل شانه تاسو سره څنګه غیبي امداد کوي. نو د هر مقصد او د حاجت د پوره کولو دپاره
د زړه د هر ارمان د پوره کولو دپاره یقینا دا وظیفه تاسو رانیوی شي. دې نه علاوه که یو انسان ته پریشانی را پیښه شوي نو د پریشانۍ دپاره دا وظیفې د دې وظیفې چې کومه طریقه ده نو هغه طریقه لږ شان جدا ده، هغه به درته بیا اخر کې وښیم. اوس د حاجت دپاره چې د یا مقصدو دا کومه وظیفه کوو نو دا به څنګه کوو. دې دپاره د سحر د لمانځه نه پس کله چې انسان د هر څه نه فارغ شي په یو ځانله ځای کې به کښېني، د ټولو اول به بسم الله الرحمن الرحیم وایي، بیا به 3 کرته په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایي او 900 کرته به یا مقصدو وظیفه وکړي او بیا به 3 کرته په نبی علیه السلام باندې درود شریف وایي. وظیفه به داسې شروع کوي، بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا مقصدو یا مقصدو یا مقصدو. په دغه انداز کې به شروع کوي چې کله 900 کرته پوره شي نو بیا جل جلاله به وایي، بیا اخر کې 3 کرته درود شریف وایي او د خپل حاجت دپاره به الله جل شانه ته لاس پورته کړي، یا الله زما دغه پلانکې حاجت دی، یا الله دا حاجت زما پوره کړي. نو که د قرض دپاره دې کړي او که د هر څه دپاره دې کړي نو د هغې حاجت سوال به وکړي، الله به حاجت پوره کړي. دغه رنګ د ماښام د لمونځ نه پس هم چې کله د سنتو او د خپل ذکر اذکار د هر څه نه فارغ شي ځان له ځای کې به کښېني، اول 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولوله او بیا 900 کرته همدغه څه چې څنګه مې درته وښوله طریقه د دې وظیفې او بیا 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولوله او د هغې نه پس چې کله 900 کرته دغه پوره شي او 3 کرته مخکې وروسته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایي، بیا الله جل شانه ته لاس پورته کړه او سوال وکړه چې د کوم حاجت دپاره دې هم کړي هغه حاجت د الله جل شانه نه وغواړه، الله جل شانه به حاجت پوره کړي. دغه رنګ یو انسان دی پریشانه دی، دی وایي چې پریشانی دې زما ختم شي نو د پریشانۍ د ختمولو دپاره د دې طریقه لږه شان جدا ده. د سحر د لمانځه نه پس به همدغه طریقې سره وي چې کومه طریقه مې درته وښوله، یعنې مخکې او وروسته به 3 کرته درود شریف 3 کرته درود شریف او په میانځ کې به 900 کرته یا مقصدو وظیفه کوي. دغه رنګ به د ماښام او د چې کوم دی سحر کوي، لیکن دې سره به د ماسخوتن د لمانځه نه پس هم دا وظیفه کوي. د ماسخوتن د لمانځه نه پس چې کله د هر څه نه فارغ شي د قبلې طرف ته به مخکې اتحیاتو په شکل باندې به کښېني، د ټولو اول به 9 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف ولولي او بیا به 2.5 کرته یا مقصدو وظیفه وکړي او د هغې نه پس به 100 کرته یا مجیبو ووایي، یا مجیبو یا مجیبو آخر کې جل جلاله او بیا 9 کرته په نبی علیه السلام باندې درود شریف ولولي او بیا د خپل حاجت سوال وکړي. نو که پس مصیبت کې ګیري پریشانۍ کې ګیري نو د هغې سوال وکړي، یا الله د دې پریشانۍ او مصیبت نه مې خلاص کړي. څه خاص حاجت ترې د هغې دپاره سوال وکړه، هغه خاص حاجت به د رب العالمین پوره کړي. نو په یو ویډیو کې مې درته د دې وظیفې د یا مقصدو وظیفې د دې مې درته 2 پیدې وښولې، یو دا چې د هر قسم حاجت دپاره دا وظیفه تاسو کولی شئ، همغه طریقه مې درته وښوله. دویم نمبر که څه قسم لا پریشانی څه تکلیف سختي مصیبت راشي د هغې نه چې ځان خلاصو نو دا وظیفه به په کومې طریقې سره کوو نو هغه طریقه مې درته وښوله. نو یقینا دا ټول د الله جل شانه اسما دي، دې کې الله جل شانه یو ډېر لوی قوت یې ښودلی، نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.